په فیسبوک کې به کتلی شوي ویډیو څنګه ګورو، یعنې ویډیو مونږ ګورو هغه ریفریش شي یا نیټ د سلو مثلا یا فیسبوک مونږ کټ کو لګیا یا هغه ویډیو زموږ په کار وي مخکینی کتلی شوي ویډیو خو ډېره مهمه ویډیو وي او ویډیو ډېر ضروري وي خو زموږ په کار خو بیا هغه ویډیو نه وي، نه راته دا کس د پیج یا د چینل نوم لکه معلوم وي چې هغه ویډیو مونږ د هغه نه راولو. نو که داسې ویډیو ستاسو په کار وي چې مونږ یې څنګه وګورو، نو هغه په دغه فیسبوک کې پراته وي خو مونږ ته پته نه وي چې په کوم ځای کې ده. نو ویډیو ته پوره ویډیو پوره وګوره، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ پیج سره لایک کړئ، زموږ ټکنیکل بنیاد سره ضرور سبسکرایب کړئ چې هسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم درځي. ملګرو فرسټ اف آل تاسو خپل فیسبوک اوپن کړئ چې فیسبوک هم کله اوپن کړو. ستاسو فیسبوک کې دا ټي وي د نشان ښکاري دې ته به لاړ شئ. که چېرې دلته ستاسو ته نه شو کوو په فیسبوک کې نوی اپډیټ راځي اکثر چې دا یو ځای نه بل ځای ته ویسي که نه. که چېرې دلته یې نه رالي نو به دې خپل پروفایل باندې وکلیک کړئ چې پروفایل نه کته راشي نو دلته دا ویډیو آن واچ دی لیکلی ښکاري نو په دې ځای باندې تاسو کلیک کړو. که دا بره درته ښکاري په هر یو باندې کلیک کړو. ټي وي چې تاسو کله کلیک کړو دې باندې کله کلیک کړو دا نشان درته ښکاري دا نشان درته ښکاري په دې باندې تاسو کلیک کړئ. په دې هم کله کلیک کړو یو تاسو بیا لږ انتظار وکړئ بیا دلته تاسو ته هسټري ښکاري په دې هسټري باندې کلیک کړئ. په هسټري باندې هم کلیک وکړو دلته به تاسو ته ټولې هغه ویډیوګانې راولي کومې چې تاسو مخکې کتلي وي یا کوم ویډیو ستاسو نه غیبه شوي نو هغه دلته ټولې تاسو ته راولي نو ویډیو تاسو دلته کتلی شئ. نو که زموږ د ویډیو هم خوښ شي خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ د پیج سره لایک کړئ، زموږ ټکنیکل بنیاد سره ضرور سبسکرایب کړئ. داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې دررسي. والسلام.